زه نصرانیت کې وم، اسلام مې نه و وروړی. مصر ته لاړم. په مصر کې ډېر ښایسته تاریخي ځایونه دي. مصر ته چې زه کله لاړم، ویل زه یو ټیکسي والا سره کېناستلم. ټیکسي والا سره چې کېناستم، ما ډېر خوش اخلاقه و. ما سره ډېر ښایسته اخلاقو سره خبرې کولې، چکر یې راته راکړلې. کله چې زه د هغه ګاډي نه کوزېدلم، هغه ټیکسي ډریور ما ته یو قرآن کریم راکړلو، یو کتاب یې راکړلو، د هم آف قرآن انګلیش کې لیکلی شوی و. زه د انګلینډ وم، ما ترې واخیستلو. کله چې د شپې خپل ځي له لاړم، هوټل ته لاړم، هغه مې هلته کې یو طرف ته کېښودلو. نو ویل بیا ما هسې سوچ وکړلو چې یاره دې سړي تا سره ډېر ښایسته اخلاق وکړل، راشه چې دا کوم کتاب یې درکړو دا وګوره چې دا څنګه دی. چې راوا مې اخیستلو، ویل قرآن کریم ویل شروع مې وکړو، سټډي کولو مې لګیا وم، کتلو مې ویل ورځ په ورځ چې ما قرآن کریم لوستلو، زما زړه ته اسلام او ایمان ورکوزېدلو وه. ویل زه چې کله انګلینډ ته لاړم، ما قرآن کریم ختم کړی و، د قرآن کریم مطالعه ما ټوله وکړله. ویل هلته کې اسلامیک سنټر و، چې کم مدارس و مساجد و، هغې له زه ورغلم. د اسلام په باره کې کم شکوک او شبهات زما وو، نو ویل هغه زما هغه خلکو ځایله که اخره کې ما ایمان راوړلو. بیا د هغې نه وروسته همداسې پاتې نه شولم، لګیا شولم د قرآن کریم او د احادیثو درسونه مې شروع کړل. د علماو نه به مې دا درسونه زده کول او سټډي به مې کوله. ورځ په ورځ به مې کتابونه کتله. یو ورځ الله رب العالمین داسې راوسته، ما دعوت شروع کړلو. ویل چې دعوت مې شروع کړلو، نن د هغه سړي دعوت په عالمي دنیا کې روان دی. عبدالکریم ګرین په نامه باندې عالم دی، لکه ډاکټر ذاکر نایک په د انډیا عالم دی او عامه دنیا کې ډېر زیات مشهور دی. نو څنګه چې د هغه د دعوت داسې مشهور دی، دا شان دی د عبدالکریم ګرین هم مشهور دی. نو هغه یو ناشنا د تعجب خبره کوي، ویل زما په لاس باندې زرهاو خلکو ایمان وروړی دی. ویل زه د هغه انسان دی عملونو ته حیران یم چې کوم ټیکسي ډریور و چې قیامت په ورځ به دا زما ایمان او هغه خلک چې زما په لاسونو باندې هغې ایمان وروړی دی، زرهاو خلکو ایمان به رب العالمین راواخلي او ټول به د هغه په تله کې پروت یو. دا به د هغه دپاره صدقې جاریه وي. اوس د څه وجې نه هغه صرف ماله یو قرآن کریم راکړی دی، صرف ماله دا راکړی دی. د هغه صرف دا یو خبرې ته ویل ډېر زیات تعجب کوم چې هغه صرف زما د هدایت ذریعه جوړه شوې ده. که موږ هم دغه شانتې د چا د هدایت ذریعه جوړه شوه، د چا د خیر ذریعه جوړه شوه، دا زموږ دپاره صدقې جاریې، دی باندې زموږ اخرت ښه کېږي.